هغه درون او لغمه ډک سحر چې د ګیلمن وزیر د مرګ په اوازې سره لا نن څخه پوره یو کال وړاندې پیل شو. یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی. دلته چې څومره میړاني او غیرتي خلک دي که خپلواک نشول غلامان نشول تندې مات کړل. دلته چې څومره میړاني او غیرتي خلک وو که خپلواک نشول غلامان نشول تندې مات کړل. هغه درون او لغمه ډک سحر چې د ګیلمن وزیر د مرګ په اوازې سره لا نن څخه پوره یو کال وړاندې پیل شو. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. تاسو د ملي شهید ګیلمن وزیر د لومړي تلین په مناسبت یو ځانګړی راپور لا یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه اورئ. ماښام شاوخوا 8 بجې وې چې په ټولنیزو رسنیو د ګیلمن وزیر د ټاپي کېدو اوازې خپرې شوې، خو دغه اوازې دومره ویرونکې نه وې. داسې فکر کېده چې شاید برسېرن ټپي شوی وي. ګیلمن وزیر د آزاد نومي کاس او ملګرو لخوا بحل شوی و. که څه هم ګنګوسې شخصي یادونه کوي، خو تر شایه پاکستاني ادارې لاس لرل حتما وو. په هر صورت لا یوې ورځې تېرېدو وروسته معلومه شوه چې ګیلمن وزیر لا هم د کومه حالت کې دی او حالت یې تر مرګه نږدې شوی دی. په دغو حالاتو کې لر او بر افغانانو په خاصه ډول خارج میشتو افغانانو د هر ډول مرستې سینه وډبوله. خبره تر دې ورسېده چې په هوایي امبولانس کې باید جرمني ته یوړل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين په یو پیغام کې یادونه وکړه چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان هم دوی ته د هر ډول د مرستې سینه وډبوله. خو د ډاکټرانو په هدایت نوموړی د دې جوګه نه و، نو په دې خاطر له جرمني څخه د ډاکټرانو یو ټیم را وغوښتل شو تر څو معلومه کړي چې د ژوند امکانات او جرمني ته د وړلو امکانات یې شته او که نه. خو له بده مرغه د دغه ټیم ځواب منفي و. پښتانه او افغانان د یوه ښه زیري په تمه و، مګر د شپې نه وخته منظور احمد پښتين د یو اعلان خبر ورکړ چې خلکو ته یو ځانګړی پیغام ورکوي. منظور احمد پښتين د شپې په نیمایي کې په داسې حال کې چې خوله بنده کېدله وویل ګیلمن وزیر نور زمونږ په منځ کې نشته. د خولې نه وتلو ډېر مشکل دی، خو ګیلمن پښتين یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی. سبا دا یو عادي اعلان نه و، بلکې د میلیونونو پښتنو او افغانانو زړونه یې ټوټه ټوټه کړل. په ډېرو قیامت شو، ډېره یو اعصابي تکلیف پیدا کړ. انقلاب دی زړه به نه ماتوي، یوه ورځ به داسې شي خبر چې ګیلمن شهید دی د لرو بر. بالاخره سبا سهار وختي جنازه له اسلام آباد روانه شوه او د شپې نه وخته د خپل پلارني ټاټوبي رازمک اسد خیل ته ورسېده. له اسلام آباد تر رازمک پورې په لارو او سړکونو کتار خلک ولاړ وو. ځینو یې له کتلو وروسته بیرته پاتې کېدل او ځینې تر خپل کلي اسد خیلو جنازه بدرګه کړه. ګیلمن وزیر د 2024 کال د جولای په 9 نیټه اسلام آباد کې د یوې ډلې لخوا سخته ټپي شو چې د جولای په 11مه د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ساه ورکړه.
د ګیلامن وزیر په جنازه کې منظور احمد پښتين په 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګه اعلان کړه که څه هم دغه جرګه کامیابه تر سره شوه مګر هغه پریکړې په دې خاطر کامیابه نشوې چې بل هیڅ سیاسي او غیر سیاسي ګوند یې ملاتړ ونه کړ. مونږ نن یو منصوبه پیش کوو وچه کلکه فیصله به پښتانه وکړي. پښتانه نور ستاسو سره په دې شرایطو تګ نشي کولی. مونږ فیصله کړې ده ډېر سخت جنګ ته مخامخ شوي یو. دومره خواږه یاران داسې د څنګ یاران چې په دنیا کې سادګي نه وه هغه مې پې قربان شوي دي. خو واضح واورئ د دغې تر شا دا ریاست دا ظالم چې د بابړ نه واخله تر نن ورځ پره پښتانه وژني دا موجود دی. 11 اکتوبر ته به د پنجاب پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بېلابېل نامونو د طالب نه تر داعش پره یادېږي دې جرګې مشترکه پرېکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي. په هر صورت ګیلامن وزیر د لارو بر افغان هغه هستی بچه تر اوسه نه تکرار شوی ده او نه به هم تکرار شي. دا زما خبره نه دی بلکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين یې وایي. او بیا تر ټولو فرمانبردار ملګری و. یو عظیم ژوند یې تیر که یو غیرتي ژوند یې تیر که یو ننګیالی ژوند یې تیر که. په ټول تاریخ کې به د ده ارمانونه د ده مبارزه مونږ ورکولو ته ور نه کړو. ګیلامن وزیر چې کله هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ پیل کړی و بالا دردونه تکلیفونه زندان بلکې د نړۍ پر مخه هر ډول ظلم وحشت یې تجربه کړ. خو بیا هم نوموړي خپلې مبارزې ته ادامه ورکړه او خپل سر یې ټیټ نه کړ. نوموړی په خپل یو سروکي کې وایي دلته چې څومره میړاني او غیرتي خلک دي که خپلواک نشول غلامان نشول تندې یې مات کړل. دلته چې څومره میړني او غیرتي خلک وو خپلواک نشول غلامان نشول تندې یې مات کړل. د افغانانو په جغرافیا بیرغ تاریخ او ننګ مین دغه ځوان شاعر مبارز او ملي اتل بتل د پښتنو او افغانانو په زړونو او تاریخونو کې ځای ولري. بس دا مقصد پښتو اردو بس دا اردو د ضرورت ژبه ده. پښتو د مش خپله مورنۍ ژبه ده. بس دا مورنۍ ژبې عام کول دي به میشتو شه وس پښتو شه خونځای دولا میشتوس عام خالصه ته اسکول یعنی روغتون هسپتال مقصد ده امیشتوس نه خپل تاریخ امیجه پښتو. د ملي شاهد ګیلامن وزیر یاد د تازابي پوکور د نوروي افغانستان او پښتانه د سوکاله او آباد وي. دا مې د واده چې مې تر څو وجود کې ساوي دا بیرغ به زه په ګرد جهان کې رپوم.